د هلک کورنۍ هرومرو ګټونکي کېږي. اوه وروره دا ډالۍ زما لپاره؟ اوهو کوچ دا خو ستا ده، زه باید تا ته ډالۍ درکړم. ستا لپاره نه ده، د طبقي او د هغې د کورنۍ لپاره ده. نو بیا ما ته دې ولې راوړې؟ بهانه ځکه چې زه غواړم ته دا ډالۍ هغوی ته ورکړې د خپل ځان لخوا. زما لخوا؟ خو د څه لپاره؟ بهانه طبقي د دې کور ناوې کېږي او ما لیدلي چې طبقي او د هغې کورنۍ سره ستا اړیکې ښې نه دي. خو دروفه ما په پیل کې ډېرې تېروتنې کړې وې، نو ځکه زه پوهېږم، ځکه خو غواړم چې د دې ډالۍ په ورکولو سره یو نوی پیل وکړې او هغه ټولې پخوانۍ خبرې هېرې کړې او بیا هغوی هم باید پوه شي که نه چې زما د ورور زړه څومره لوی دی. خو دروفه که د دې ډالۍ په ورکولو سره هغوی غلط فکر وکړي بیا؟ بهانه که په پاک زړه یې ورکړې که نه نو ستا احساسات هېڅوک هم غلط نه شي ګڼی. طبقي خو هېڅ کله نه. خو دروفه ما ویلې که نه زما د خوشحالۍ لپاره. اوهو دروفه ستا د خوشحالۍ لپاره له ځانم تېر یم. نو بس مخکې له دې چې نڅا پیل کړي طبقي او د هغې کورنۍ ته دا ټولې ډالۍ ورکړه. ښې چارې. مننه وروره. ورور جانه تاسو که نه دلته د خوړو لپاره یو څه چمتو کړئ او د باندې انا جانې ته یې ولېږئ چې ویې خوري. هغوی د شکر ناروغي لري که نه نو ښه نه ده چې ډېره وږې پاتې شي. سمه ده؟ دا ستا لپاره. دا څه دي؟ ډالۍ. زما لپاره ډالۍ؟ چې تاسو نور په ما غلط ګمان ونه کوئ او ما وبښئ. حسنان ته اوس دې کور ته راځئ، نو هره ورځ یو ځای یو بل وینو. نو ولې په جګړو سره خپل زړونه وځوروو؟ نو ځکه همدا اوس دا ډالۍ واخله او زما ټولې پخوانۍ خبرې هېرې کړه. یوازې تاسو ته نه ستا ټولې کورنۍ ته مې دا ډالۍ ورکړې ده. وګوره مننه. یو ځل خو خلاصه کړه او وګوره چې ټولې ګوري. تاسو څوک یې او دلته څه کوئ؟ خدایا دا خو پنچر شوی موټر دی. نه تا سره کومه دښمني لري او نه کوم ملګرتوب، نو ته ولې هر ځل زما مخې ته راځې؟ پنچر شوی موټر دا ستا ډالۍ ده؟ ته ماته پنچر شوی موټر وایې او په خپلو خبرو دې زړه یخ نه شو چې زما لپاره دې دا راوړ چې زما زړه نورم وځوروي؟ نه ګوره زما خبره وره. غلط فکر مې وکړ ځکه مې دا ډالۍ نه واخیسته. ما فکر کوو چې ته غواړې پخوانۍ خبرې هېرې کړې بهانه، خو نه ته غواړې یوازې د خلکو زړه وځوروي، په هغوی باندې ملنډې وهې، بل څه نه. یو ځای ژوند خو پرېږده، ته خو باید تل له ټولو نه د تل لپاره لرې اوسې. ما مزه وکړه خو نه پوهېږم چې ولې هر ځل زما مخې ته راځي او خبرې کوي. تاسو زما کومه خوشحالي نشئ لیدلی؟ زما خو څه کوي؟ ته خو به ښایي د هېچا خوشحالۍ لیدلی ونه شي که نه؟ بهانه وروره زه خو نجلۍ نه یم چې ماته د دا ښځینه بکسه راوړې ده. اوهو ما دومره ښایسته اورګاډی. بهانه وروره تاسو تېروتنه کړې، تاسو د طبقي ډالۍ ماته راکړې او زما د طبقي خور ته. طبقي خورې دا واخلئ او زما اورګاډی راکړئ.
زه بخښنه غواړم بهنه ما بس. فکر کاوه چې زه نه غواړم چې کوم څه واورم ځکه چې ته فکر کوې انسان هیڅ کله نه بدلیږي ته همداسې فکر کوې که نه ځکه ته هیڅ کله ما ښه انسان نشې ګڼلی زه یوازې د دروف لپاره راغلی وم یوازې د هغه په وینا ډېره لویه تېروتنه مې وکړه تا سمه خبره کړې وه چې موږ یو له بل نه باید لرې ووځو موږ هیڅ کله نه جوړیږو که موږ یو بل سره مخامخ شونو ګاف یعنې ګډوډي او غین یعنې غلط پوهنه کیږي زموږ کور یو ځای کیږي خو زموږ ټولې لارې زموږ لارې هیڅ کله نه یو کیږي او هو مننه چې زما د دې ډالۍ لپاره دی ښې خبرې وکړې لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا د دې د ډېرې ښې نڅا لپاره انا جان هغې ته له 20 نه 19 نمرې ورکړي لاسونه ورته پړه کوئ خو اصلي سیالۍ خو تر اوسه پاتې ده ځکه چې دا ځل زموږ له ډلې نه یعنې چې د دروف له ډلې نه راځي بې یعنې بېهان ورور او غین یعنې غوره نڅا کوونکی راځي لاسونه وپړه کوئ بړکې هر څنګه چې کېږي که نه موږ باید د بېهان لیورجان نڅا خرابه کړو چټکي ډېر ښه دي وکړل چې ګروپونه دي ګل کړل مګر ما خو څه نه دي کړي نو دا ګروپونه چا ګل کړل هیڅ اړتیا نشته چې تاسې ټول دومره اندېښمن شئ دا رڼا نن شپه زما په وینا کمه شوې ده زه ستاسو لپاره یوه حیرانوونکې ډالۍ لرم هلته وګورئ دا زموږ د طبقې ناوې لومړۍ مرکه په تلویزیون کې ده د ژوند نه درېږي په راتلونکي برخه کې موږ تاسو ته واني چترویني درپېژنو کوم چاته چې په کور کې لمینې طبقې وایي هغه به تاسو ته ووایي چې د ژبې د بندېدو له کبله په ژوند کې څومره ستونزو سره مخامخ شوې ده دا خپرونه هیره نه کوي طبقې سره ځانګړې مرکه د اګست 10 د شپې 7 بجې زه غواړم چې تاسې ټول نن شپه ما سره یو ځای د هغې دا مرکه وګورئ چې زما ناوې څومره زړوره ده څومره هوښیاره ده نو راځئ چې موږ ټول د طبقې زحمتونه او د هغې په زړه پورې کیسه د دې هغه څېره او هغه رښتیایي چې تر ننه پورې موږ هېڅکله نه ده لیدلې وسندرا جانا زموږ د طبقې په اړه څومره فکر کوي من خو هېر کړي وو چې نن د طبقې مرکه ده چتروي دي جانه خو د دوی هر څه په یاد وه دا ولې غږ نه لري غږ مو ورته بند کړی دی نو څنګه یې غږ واورو همداسې نه ده یوه شیبه دا زموږ ځانګړې خپرونې ته ښه راغلی نن یوه ځانګړې مېلمنه لرو کوم چا چې د خپلو نیمګړتیاوو سربیره پردې خپله ماته نه ده منلې که سر یې ټیټ شوی نو یوازې او یوازې د هغې د زړورتیا په وړاندې د هغې نیمګړتیاو په وړاندې نه ورته ښه راغلاست ووایي ډېرې زړورې او لایقې ته طبقې ته طبقې تا ډېرې ستونزې لیدلې چې تر دې ځایه رارسېدلې لیدونکو ته ووایه چې
لاګرې نه تر دې ځایه ستاسو سفر څنګه به و؟ تبکي هیله کوم ووایه. زه له ډېرو ستونزو سره تر دې ځایه رارسېدلې یم. کورنۍ مې وهڅولم چې دلته راشم او زیارو وباسمه. او بیا مې د خبرې شبکې سره دنده پیل کړه. بخښنه غواړم خوښې جانې، موږ باید وخته دا خبره تاسو ته کړې وای. تاسې دواړه په دې خبره پوهېدئ؟ خو مشرې خوښې موږ که نه په دې باندې پوهېدلو او موږ غوښتل چې تاسو غلی شه. تاسې څنګه دومره لویه تېروتنه وکړه؟ که زه وختي پوهېدم نو دومره کارونه مې نه ترسره کول. خو هغوی هېڅکله په دې اړه راته ونه ویل. تلې بس همدا راته ویل چې زه او په شوق سره کار که وکړم. وختي پوهېدم چې پروجیکټور خراب دی نو ما بل راغوښته. ټولو ته مې داسې خرابه نه روښانه کوه. پروجیکټور خراب دی؟ هو که نه، له همدې کبله بنده کېږي که نه. هو خوښې جانې پروجیکټور خراب دی. غوښتل مې هم دا خبره مخکې هم درته وکړم خو هو اوس تاسې ولې یوه خبره سلسله تکراروئ؟ لاړه شئ وګورئ چې کوم لاینې نه یو خطا شوی. لاړه شئ. اوهو ته صبر وکړه، زه ورځم. اوهو دا خو بیخي بند شو. کومه خرابي شوې که څنګه؟ ګروپونه روښانه کوئ؟ دروفه زویه یو ځل لاړ شه وګوره که نه. اوهو مرکه خلاصېږي که نه زویه؟ اوهو لیور جانه دا لاین خو سوځېدلی. وګوره له دې نه لوګی خېږي. مورې د دې جوړېدل خو اوس سخت دي که نه؟ پوهېږئ ما په څومره خوشحالۍ سره دا د حیرانتیا چمتووالی کړی و چې د تبکي لومړۍ مرکه خپرېږي نو په ګډه به یې سره وګورو، خو هر څه خراب شول. مورې کوم څه چې تاسو غوښته او کوم څه مو چې وکړل د تبکي لپاره حیرانتیا وه. څنګه تبکي؟ هو ترورې اوهو مورې موږ کولی شو بیا هم د دې تکرار وګورو که نه؟ هغه کله خوند کوي. تاسو غواړئ په لویه پرده کې وګورئ که نه؟ نو زه سبا یو نوی پروجیکټور او د دې خپرونې یوه DVD تاسو سره وړم مورې. خو تاسو ځان مو خوښې نه کوئ ښه؟ زما ګرانه زویه. اوهو لیور جان مې بیخي سمه خبره کوي. اوهو کیرن ته څه کوې؟ ورشه سیالۍ پیل کړه که نه؟ اوهو پرېږدئ چې د مور غوسه مې خو سړه شي بیا به زه سیالۍ پیل کړم. همداسې نه ده؟ تاسو غواړئ چې د تبکي د زړه خبره واورئ که نه؟ هیله کوم کښېنئ او بهر وروره ته د سټیج سر ته راشه او داسې نڅا وکړه چې د نجلۍ د ډلې خوله وتړل شي او دوی خپله ماته ومني. حالانو لاسونه وپړکوئ. چټکي نن خو موږ وژغورل شو، خو سبا کله چې سیډي راغله نو څه به وشي؟ او یم خوښې جانه په ټلویزیون کې د دغې خپرونې تکرار وګوري نو څه به وشي؟ غلی شه ما مه ډاروه. څنګه مو چې نن ورنه مخنیوی وکړه سبا به هم وکړو، خو هېڅکله اجازه نه ورکوو چې خوښې جانه د تبکي په حقیقت پوه شي.
مننه بهانه پوره 20 نمرې دا دي تام شو 20 تپکي لرې د هلک ډالم کامه مه ګڼئ تاسو سره برابري کولی شي لور جانې راولېږئ اوس ستاسو له خوا نه څوک راځي اوس به راځې زموږ اوښی زما مطلب دی د دروف اوښی وارون د دې جلۍ له کورنۍ نه کوم ښه نڅا کوونکی نشته چې دا دوبۍ والی راوستی اوهو په دوبۍ کې دومره وخت تېر کړی لږ تر لږه نڅا خو به زده کړې وای اوس خو هرومرو د جلۍ ډله ناکامه کېږي او ورسره زموږ ټول ارمانونه هم له منځه ځي د ټولو د پام وړ رښتیا سیالۍ ډېره په نفور روانه ده خو د جلۍ ډله 19 نمرو ته اړتیا لري چې له موږ نه مخکې شي او که هغوی غواړي چې ګټونکي شي نو باید 20 نمرې واخلي او که 20 نمرې وانخیستې نو موږ به ګټونکي شو هغوی به بایلونکي شي او که تاسو ناکامه شوئ نو له سیالۍ نه وروسته به دا مایک ستاسو په لاس کې وي او تاسو به سټیج ته راځئ او د خپل زړه خبره به کوئ